بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 79 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. بیان د شعب د ایمان دی په دې حدیث کې چې د ایمان څنګه دی د ایمان تشبیه د ونی سره ورکړی ده. نو چې ایمان د څنګه والا شو په دې کې رد شو په مرجئه باندې، ځکه هغوی اعمالو ته اعتبار نه ورکوي او ایمان بسیط دی. نبی علیہ السلام وی چې د ایمان څنګه دي، دا اعمال د ایمان څنګه دي کنه، کوم اعمال چې دي دا د ایمان څنګه دي، لکه یو ونه د هغې جرړې وي، د هغې تنه وي، د هغې څانګې وي، دې ټولو نه مرکبه وي کنه. نو دغه رنګې ایمان هم دی کنه، د ونې سره مشابهت ورکړو نو ایمان مرکب دی، ایمان بسیط نه دی، اعمال په ایمان کې داخل دي. ځکه څانګې د ونې جز وي، څانګې د ونې نه جدا نه وي بلکې د هغې یو جز وي. نو رد شو په مرجئو، بلکې په ډېرو احنافو باندې چې اعمال داخل نه ګڼي پکې. بل د ونې سره تشبیه ورکړله، دې کې دې ته مې اشاره ده لکه دا ونه تربیت ته محتاجه ده، حفاظت ته محتاجه ده، اوبو ته محتاجه ده. ونې ته به اوبه ورکړې چې اوبه دې ور نه کړې وچېږي ده نه، زیاتي ګیاګانې به د خوانه لرې کې، د دشمن نه به یې ساتي، خاص کر کله چې میوه ونیسي د هغې حفاظت په تا باندې لازم دی. دغه رنګې د ایمان حفاظت به کې، د ایمان اوبه وحی ده، قرآن او سنت دا د ایمان اوبه دي. کله چې ستا ایمان ته د قرآن او سنت تلاوتونه او درسونه دا اوري او بیانې، نو ستا ایمان به تازه وي. کله چې قرآن او سنت وحی ته دې شا کړله، ایمان به دې وچېږي، کمزوری به وي، هسې مړاوی ایمان به وي. بل د ایمان حفاظت به کې د شیطانانو نه، دشمنان یې ډېر زیات دي، د هغې حفاظت به کې. دې ته اشاره شوله. نبی علیہ السلام فرمایي الایمان 79 شعبه، ایمان څه د پاسه اویا څانګې لري. بضع د یو نه تر لسو پورې دې عدد ته بضع وایي، د لسو پورې 2 3 4 5 6 دې ته بضع وایي. یو نیف دی، نیف د یو نه تر 3 پورې هغې ته نیف وایي، یو نه 3 پورې، لکه نیف و 70 یعنی یو یا 2 یا 3 د پاسه اویا، او که 79 شي تر 9 اویاو پورې. شعبه څنګه ته ویلې کېږي؟ دې کې مفهوم العدد معتبر نه دی. ګورئ بعضې کې خو کم راځي، بعضو کې زیاتې راځي په احادیثو کې، نو مفهوم العدد معتبر نه وي. د دې دا مطلب نه دی چې د پاسه اویا دي ګنې شپېته نه دي، یا د دې نه زیاتې نه دي کمې نه دي، دا مقصد نه دی. ګورئ خو نبی علیہ السلام ویل چې د پاسه اویا دي، بعض ځایونو کې به دې نه زیاتې ذکر کړي وي، بعضې کې به دې نه کمې ذکر کړي وي. مفهوم العدد معتبر نه وي دې وخت کې، مفهوم مخالف چې ورته وي چې څه د پاسه اویا دي او زیات او کم نه دي، دا نه دي پکې نشته، بس څه د پاسه اویا دي. بعض ځای کې به دې نه کمې ذکر کړي وي، بعض ځای کې به زیاتې ذکر کړي وي. په احادیثو کې مفهوم العدد معتبر نه وي. فافضلها بهترین شعبه قول لا اله الا الله، وینا د لا اله الا الله کلمې ده. لا اله الا الله کلمه ده، توحید دې سړی په دې باندې داخليږي، دای افضل شوله، دای جرړه شوله، دینه بغیر یو شی فایده نه کوي. وادناها او ډیره قریبه او ډیره آسانه
ادنا کمزوري ته وي خکته درجه ته وي چې ټول کې خکته درجه ده نو دلته په معنا د قریب او په آسان سره ختم ده او آسان ده ایمان شعبې ټولې اوچتي دي او دلته مراد ته قریب او آسان چې ډیر آسان در سره کولې شي اماتۃ الاذان طریق ضرری شه د لارې نه لري کول اماتۃ لري کول ته وي اذا په معنا د موزي سره ده هر شی چې موزي وي او اغزه ده کانه ده ګند پروت ده وغیرہ دلاري نه دال لري کول دا آسان شعبه ده اول حیا او شعبه من الايمان حیام یو څنګه د ایمان ده وګوره کمال دا وکړو چې د پاسه اویا څنګه دي اعلی په کې ذکر کړه وسطای په کې ذکر کړه ادنای په کې ذکر کړه نو ټول په کې مینس کې رااله اکتفا دي ته ویلې کیږي اکتفا وکړه نبی علیہ السلام په اعلی او په وسطا او په ادنا باندې دې کې اکتفا شوی دا د دې مینس کې بیا نور ډېرې څنګه دي دا نور خاصان دي اماتۃ الاذان الطریق چې کوم شي خلق له ضرر ور کوي مؤمن بل مؤمن ته ضرر نه ور کوي بلکې ضرري شیان به لري کوي بلکې ضرر به د مؤمن نه دفع کوي ته به د مؤمن نه ضرر دفع کې دا ضرر دفع کول دي کنه لاره کې ګنده شی پروت ته لري کې او چې لاره ته ګند را غورځي ګنده و به لاره ته راځي وي صفائی نه کوي ډیران لاره ته را غورځي لاره ته ګم غورځي دي بچایلی چې مؤمنانو ته ضرر ور کوي بیا دین معلومی کې د لارو حفاظت انتهایی ضروری دی د مؤمنانو لا څنګه ده لاره کې رانا لګول بلف لګول چې د شپې لګېدلې وي د مؤمنانو لپاره تکلیف نه وي ګوره ضرر دې دفع که خلقونه په دې لاره څوک تېرېږي ښایسته وړوکې بلف دې لګولی دی د دې به څومره خرچه وي ښایسته شعبې باندې به عمل وکړي څومره مؤمنانو ته به سهولت وي پکې حیا یو څنګه ده حیا څه ته وایي خلق یمنع الانسان عن القبائح دا یو خوی دی چې انسان د قبایحو نه بندي منع کوي غلط کارونو ته دې نه پرېږدي دې ته حیا ویلی کېږي خلق یمنع الانسان عن القبائح ډېر تعریفونه دي خدای خلاصه ده چې انسان د بدو کارونو نه منع کوي بس دې ته حیا ویلی کېږي نو غلط کار نه کوي غلط کار نه دی منی کوي حیا بیا دو قسمه ده یو شرعي ده یو غیر شرعي ده حیاي شرعي دقه ته ویل کېږي چې سړی د بې حیايي د بدو کارونو نه منع شي غیر شرعي حیا هغه عجز دی عجز یو سړی عاجز وي خبره نشي کولی تپوس نشي کولی ځان نشي پوهولی و یاره ډیر حیاناک دی د استاد نه تاسو هم نشي کولای دا حیا نه دا ګوره دې ته عجز ویل کېږي دا غیر شرعي حیا ده دا د انسان عجز دی دا ضعف دی دې ته اسی حیا ویل کېږي مشاکلتن کني دا حیا نه ده بیا یو اصلي حیا ده په حدیث کې راځي دې حیا شرعي حیا کې به سم حیا او اصلي حیا استحيوا من الله حق الحياة نبي عليه السلام چویل صحابه تاغویل انا لنستحي من الله والحمد لله محمد الله نه حیا کو نبی عليه السلام ویل حیا دی ته وی چا چې د الله نه صحیح حیا وکړه فليحفظ الراس وما وعى د سر حفاظت دی وکي او دې سر کې چې سر اگیر دی سر کې چې دماغ دی دا به صحیح استعمال سترګې دی غوګونه دی خله ده پکې دا به صحیح استعمال وليحفظ البطن وما حوى د خېټه او د ګرچا پیر د دې متعلقات عورت حرام خوراک بنه کې عورت به غلط نه استعماله وليذكر الموت والبلا مرګ او زوړواله به یادې دا ومن اراد الاخره ترك زینت الدنيا چا چې د آخرت اراده وي د دنیا زینت به پریدي دې ته حق الحیا ویلې دا به ډېر ګرانه ده اصلي حیا به ادا ده بعض وخت یو سړی وړیر بد عمل وی ګیره بیم خیر او بد شکل او مونږ هم نه کیو د مشرانو بلګي عزت کوي او مشرانو مخ کې به حیا کوي
خلک ډیر حیاناک دي، دا نه دی حیاناک، دا دنیا بې ادبه دی، بې حیا انسان دی، ځکه چې بد عملونه کوي. دې ته خو حیا نه ویلې کېږي، حیا دې ته وایي چې غلط کارونه سړی پرېږدي. نو دا د ایمان څانګې دې کې ذکر شولې، شعب الایمان. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه مشهور عابد صحابي دی، ډیر مشهور دی په عبادت کې، انتهایی مجواده ولا کړو، څو شپې خجل نه ونیږي شوی، ټول شپه عبادت او د ورځې روزه نیول. عابدینو کې مشهور دی دا چې ډیر زیات عبادت گزار او شپې ته کې هجری کې تقریبا وفات شوی دی. دیوی نبی علیہ السلام فرمایلی دی المسلم من سلم المسلمون، مسلمان څوک دی؟ هغه څوک دی چې بچ وي مسلمانان من لسانه و یده، د جبې د ضرر نه او د لاس د ضرر نه. لسان او د ید نه ضرر مراد دی چې د هغې د ضرر نه د مسلمانان بچي. والمهاجر، مهاجر چاته وایي؟ من هاجر ما نهى الله عنه، چې پریدي هغه څه چې الله د هغې نه منع کړی وي، دې ته مهاجر وایي، حقیقي مهاجر. دا د بخاری الفاظ دي، مسلم په الفاظو کې دا دي. ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، یو سړي تپوس وکړ د نبی علیہ السلام نه، ای المسلمین خیر، کم یو په مسلمانانو کې ډېر غوره دی؟ قال نبی علیہ السلام فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده، غوره مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د هغې د ژبې او د لاس د ضرر نه بچ وي، دا کامل مسلمان دی. المسلم اوس مسلمان چاته وایي؟ مسلمانان د هغه د ژبې او د لاس د ضرر نه بچ وي، بس دا مسله نور هېڅ هم پکې نه وي. او یا مثلا یو سړی دی د هغه د ژبې او د لاس د ضرر نه نور مسلمانان بچ نه دي، دا به کافر وي. نو دا خو د خوارجو عقیده شو، خوارج وي ګناه کبیره دی وکړه کافر شولې. نبی علیہ السلام وي مسلمان دی ته نور خلق ته بچ وي ضرر نه. اوس یو مسلمان دی خلکو له ضرر ورکړي، دا خو مسلمان نه شو. نو حدیث مفهوم هم دا شو کنه چې ضرر نه خلق بچ نه، دا مسلمان نه دی، دا د خوارجو عقیده ده چې سړی کافر کیږي. دلته به قید ولګي، اصل خبره دا ده الف لام عهدی دی. دا من ځکه ویو چې المسلم مبتدا ده، معرفه ده، من سلم المسلمون دا خبر ده، معرفه ده. دواړه چې معرفي وي حصر وي، صرف دا مسلمان دی، نور څوک مسلمانان نه دي. او بل دا دی که دغه ضرر رسي نو دا به مسلمان نه یې ګڼي. دا سوالونه دي که نه؟ نو د هغې جواب دا دی چې المسلم کې الف لام عهدي دی، کامل مسلمان مراد دی. کامل مسلمان هغه دی چې نور خلق د هغه د بچ وي د ضرر نه. اوس که ضرر نه بچ نه، فاسق مسلمان دی، دی مسلمان کافر نه دی خو فاسق دی، ځکه مسلمانانو ته ضرر ورکوي. بعضی احادیثو کې راځي اطعام الطعام نبی علیہ السلام ویلي، بعضی کې افشاء والسلام ویلي، بعضی کې جوابونه مختلف دي. دا جوابونه چې مختلف دي دا په اعتبار د اشخاص سره، په اعتبار د اوقات سره. نبی علیہ السلام خو حکیمو، دا جوابونه ورکړي دي. هغه وخت موقع ته کتلی، سړي مزاج ته کتلی، مقصد جواب ورکړي. لکه یو ځای کې قحط دی، وړو نه ملاویږي، ډوډۍ نه، خلک غریبانان دي. څوک دنه تپوس کې رقم یو عمل به غوړې ورته خلکو له ډوډۍ ورکول، دی وخت ډوډۍ ورکول غوره عمل دی. یو ځای کې خلک سلام نه پیژني، سلام نه چې سلام یې ورکړی بالکل. او چا دره تپوس کوم عمل غوره دی؟ سلام اچول غوره دی، ځکه علاقې ته به ګوري، موقع ته به ګوري، بل سړي ته به ګوري. یو سړی د دنیا بخیل دی، چاته یو کپ ډوډۍ نه ورکوي، تا ته تپوس کې چې کوم عمل غوره دی ورته خلکو له طعام ورکول، ځکه سړي ته وګوره مغسې فتوا ولا ورکړه. دې ته مردم شناسی و یا موقع شناسی، مردم شناسی، موقع شناسی، دا ډېره ضروري ده. د مفتی دپاره دا خامخا ضروري ده. دا څوک چې فتوی ورکوي خاص کر یا چا درنه تپوس وکړه علماو ته، دا ډېر ضروري. نبی علیہ السلام هم دقسې جوابونه ځکه مختلف راغلي. المسلم سلم المسلمون، ولی اهل ذمو ته ګنې تکلیف جایز دی څه؟ یا کافر تم تکلیف منع دی، اهل ذمو تم منع دی. او یا خزو ته ګنې تکلیف جایز دی، مسلمون هم مذکر صیغه ده. دې کې معنا د تغلیب، د تغلیب مسلمون تغلیبا ذکر کړی دي. په دې کې اهل ذمم داخل دي، کافر هم داخل دي، خزم به داخلي دي.
دې ته غلبه ویلې کېږي. اهل ذمه کم وي، کافر کم وي، ښځې د سړو تابع دي. که ښځو له نقصان ورکوي د هغې هم دا حال دی، اهل ذمو ته نقصان ورکوي د هغې هم دا حال نه به ورکوي والا تکلیف او ضرر به چاله نه ورکوي. نو مسلمون کې معنا د تغلیب ده من لسانه و یده، د جبې او د لاس نه. نو بغیر د جبې او د لاس نه که تکلیف ورکوي خیر دی. یو سړی په لته باندې ووه دا هم ضرر شو که نه. نو هغه دې کې ذکر نه شو. نو لسان او د آیت چې ذکر شوي لکثرت وقوع ضرر منهما، دې کې ضرر ډېر زیات دی. د جبې او د لاس ضرر ډېر زیات دی. د دې وجه نه دا دوی ذکر کړي. کني مطلق ضرر منه دی، که په خوله او که په لاس او که په خپه باندې او که په سترګه او اشاره باندې هر څه باندې چې وي مطلق ضرر ته مراد دی. خو د دې ضرر ډېر زیات دی. نو دا دوی ځکه ذکر کړي دي. بیا جبه مقدم کړې ده. د جبې ضرر دا د لاس ضرر نه بیا زیات دی. د جبې ضرر د لاس د ضرر نه زیات دی. ولې؟ په لاس باندې ضرر نږدې سړي ته ورکولی شي، لرې ته نشي ورکولی. او په جبه باندې هغه 2 میله لرې هم کنځل ورته کولی شي، لرې ته هم کولی شي او نږدې ته هم کولی شي. دارنګې لږ او ډېر د لاس ضرر یو کس نیم ته ورکولی شي، 15 ټول قوم ته خو نشي ورکولی. او د جبې ضرر ټولو ته شي، ټول قوم ته کنځل وکړه ستاسو د قوم پلان کې دسې دسې ټولو ته ضرر ورکړه. د جبې ضرر عام دی، لږ او ډېرو ټولو ته دی. حاضر غائب ټولو ته دی. په لاس باندې حاضر ته ورکولی شي، غائب ته نشي. په دې کې حاضر او غائب ټولو ته شي، بلکې مړو ژوندو ته. د لاس ضرر خو مړي ته نشي ورکولی، او په جبه باندې مړي ته هم ضرر ورکولی شي. د دې وجې نه دا جبه مقدم کړله. بل د جبې ضرر چې دی دا خطرناک دی د لاس نه. د لاس ضرر چاله زخمی زخمی کې ښه بشي. او د جبې ضرر ګوره جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. د جبې ضرر نه روغېږي، بیا ټول عمر خلک یاد ساتي. د دې وجې نه دا جبه دا سم خامار دی. ګوره دا جبه دا طبعي کې طبعي. عالم یو کتاب لیکلی حساید الالسن، د جبې لو غټ کتاب یې لیکلی. د جبې لوونه یې ښودلي چې دا سم لو کې طبعي کې دا جبه دا اقسام یې را جمع کړي دي چې د جبې دا ضرورونه دي سړی تباه کوي. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. دا نبی علیہ السلام ځکه وویلې چې انصار به اکثر خپه شو چې وګوره موږ هجرت نه محروم یو، هجرت موږ نه دی کړی، مهاجر او هجرت کړی موږ نه دی کړی. هغه به داسې پریشانه غوندې مایوسه غوندې به شو. ځکه موږ نه ښایسته عمل یو قرآن او حدیث کې چې د هجرت فضیلتونه به راله وي خپه وو. نبی علیہ السلام تسلی ورکړه چې اصل مهاجر ګوره دا دی چې ګناهونه پرېږدي، مه خپه کېږئ، تاسو مهاجرو کې داخلې. بل مهاجرو به کله فخر کوو په دې نورو باندې چې موږ هجرت کړی دی، موږ دا کړي موږ دا کړي دي. نبی علیہ السلام ویل اصل مهاجر دا دی ګناه پرېږدي. یوازې په هجرت خو نه ده چې ملک دې پرېښودلو ګناه نه پرېږدي. اصل مهاجر دا دی چې ما نهى الله عنه پرېږدي. نو دواړو طرف ته جواب ورکړو. ایو المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانه و یده. نور بیا دې پورې یو شی دی او دغه معمولی فرق د روایاتو دا فرق دی. د بخاری او د مسلم هغه اختلاف ته اشاره کوي. دا حدیث دواړو ذکر کړي او الفاظو کې د کومره فرق دی، نور فرق کې نشته. نو کامل مسلمان په دې حدیث کې وښودل شي دا کامل مسلمان دی. او مؤمن وی دی ته چې چاته به ضرر نه ورکوي، تکلیفونه به ورنه ورکوي. وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين متفق علیه. درجات د محبت دې کې ذکر کیږي. وس انس رضی الله عنه روایت ده د نبی علیہ السلام خادم دی، خادم الرسول صلی الله علیه وسلم دی ته وی لس کاله خدمت کړي. لس کالانو چې دی ورکو خپل مور ام سلیم نبی علیہ السلام ته مطالبه وکړه ابو طلحه رضی الله عنه او ام سلیم نه خادم ناغي ورته ویل مور ورته ویل دا انس به ورکو د لسو کالو. د نبی علیہ السلام چې وفات شو د شلو کالو، لس کال د نبی علیہ السلام خدمت کړي دی. انس ابن مالک ابن النضر د پلار نوم دی، ام سلیم د مور نوم دی. ډیره ناشنا نیکه ښځه وه. نبی علیہ السلام د دعوتونه او دغه ډیر به کول. ابو طلحه پلندر دی، بیا چې خپل پلار وفات شو هغه بیا د مور دا په نکاح واغوست.
مور بیا ورته ویل چې خادم ورک مور ورته دله دعا وکړه نبی علیہ السلام ته ویل نبی علیہ السلام علیه و درې څلور دعاګانې وکړلې اللهم بارک له فی ماله وعمره وماله وولده وعتل عمره وعتل واغفر له دا څلور دعاګانې ولا وکړلې یا الله تعالی مال کی برکت واچي عمر کی برکت واچي او عمر ولا زیات کی بچی زیات کی او گناہ ولا معاف کی نو دی وی ما ګمره بچی میو بیا وی شي دو کم سل ما په خپل لاس باندې دفن کړي بچی او مسیح دو کم 200 یوصل اتنوی اولاد دا وی ما په خپل لاس خخ کړي دي بچی او مسیح او کړه وسیدا پکې دومره می اولاد زیات وي او مالم ډیر زیات شوی او عمر وې دومره زیات شو تنگ شوم وې ډیر زیات څه د پاسه سل کال عمر یو په مدینه کې آخرنه صحابي دی وفات شوی 3 نبی هجری کې وفات شوی 3 نبی کې آخرنه په مدینه کې آخرنی صحابه چې مصطلح الحديث علی لیکلی دي یوصل دولس دیارلس پورې تقریبا آخرنی صحابه دا وفات شوی دي مکه کې یو ځای بل ځای یوصل دولس یا یوصل دیارلس هجری پورې معلومی کې چې صحابه وو دي نه خو به صحابه ختم شوی دي هغه ذکر کړی دی آخر من مات من الصحابه یوصل دولس دیارلس پورې ذکر کړی نو که امام ابو حنیفه رحمه الله 15 نبی کې پیدا شوی دی هجری کې نو دې کې دا صحابه او دا ورواto کالو وو چې صحابه دې په دغه کې موجود وو کوم یو سره ملاو شوی نشم ویلې نو دین باندې کې یو سل دولس دیارلس کې صحابه ختم شو خو دې ورواto کالو یلو کنه نه کالو وو هغه داسې لیکلي دي نو د دې وجه د امام ابو حنیفه رحمه تابعیت کې شک دی چې دې تابعی دی او کنه صحابي سره ملاقات شوه کنه دې شوه ځکه صحابه وخت کې به کې دي چې ورواto نه کالو وو ابو حمزه د کنیه د نبی علیہ السلام ورته ابو حمزه یې خو حمزه یو ترشون دی بوټه دی دا به ډېر رسو کولو دغه ورته حمزه ابو حمزه ویلی انس رضی الله عنه دی وی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا یؤمن احدکم مؤمن نشي کېدی یو تن تاسو حتی اكون احب تر دې چې زور ته ډېر محبوب شم محب اسم تبجیل لغوره الیه دت من والده د پلار نه او ولده د بچونه والناس اجمعین د ټول خلقونه چې د ټولو نه زور ته محبوب نشم دا مؤمن نه دی دا ډېر ګران حدیث دی بیا چې د ټولو نه زه محبوب نشم دا به مؤمن نه وي او یو روایت کې من نفسه راغلی دی د خپل نفس نه درته ډېر محبوب نشي عمر رضی الله عنه ورته نبی علیہ السلام د ارڅنه درته محبوب هو د نفس نه نه نبی علیہ السلام ویل مؤمن نشي کېدی هغه ویل من نفسي زما د نفس نه میته او بل روایت کې من نفسه راغلی حتی د خپل ځان نه نبی علیہ السلام د ډېر زیات محبوبي بیا والد ذکر شو مور ور سره نه ذکر شوی نو والد نه مطلب ذات من له الولد دی ګوره زو ولد چې ورته وي دې کې مور هم داخله ده پلار هم داخله ذات من له الولد چاته چې ولد وینو هغه مور یو که پلار وي دې کې بیا علماء د قول دي چې دا محبت دو قسمه ده یو محبت طبيعي ده یو محبت شرعي ده محبت طبيعي او محبت شرعي محبت طبيعي دي ته وي چې ستا تبعا نبی عليه السلام د هر څه ډیر خوخي د مور پلار نه بدیم تبعا خوخي خدا ډیر ګران کار دی بعضی وخت د سړي بالکل سوچ نه دی نبی عليه السلام ته بچو سره ډیر مینوي مور پلار سره مینوي تبعا مینوي محبت زیات وکړه او بل محبت شرعي دی محبت شرعي دی ته وي یو طرف ته د نبی علیہ السلام عمل دی او قول دی بل طرف ته د مور پلار خبره ده یا د بچو خبره ده خپلوانو خبره ده ته د مور پلار خبره پرې دی د بچو پرې دی د نبی علیہ السلام خبره دی واغستله هغه په سنت دی عمل وکړو دې ته محبت شرعي وي ترجیح ورکول نبی علیہ السلام سنت ته پټولو باندې یو طرف ته ستاسو د نفس خبره ده بل طرف ته پیغمبر خبره ده مثلا سنت عمل له هغه نفس پرې دی او د پیغمبر عمل قول باندې عملو کې سنت باندې
دې د محبت شرعي ویل کېږي. کله چې مقابله راشي مور پلار دې خپه شي خو د پیغمبر سنت پاتې نشي، خلق دې خپه شي پیغمبر سنت پاتې نشي، دې ته محبت شرعي وایي. د دې وجه نه ډېر علماو قول دا دی چې دلته محبت شرعي مراد دی، ولې که محبت طبيعي مراد شي ډېر خلق به مسلمانان نشي بیا، ځکه طبيعي محبت د خلکو بعضو د مور پلار سره زیاتی، د بچو سره زیاتی، دا طبيعي محبت د سړي اختیار کې نه وي. ډېر کړه ته سړي د نبی علیہ السلام طرف ته توجه هم نزي، سوچ هم نزي آخوا، دا خو به ډېره ګرانه شي محبت طبيعي. د دې وجه نه محبت شرعي مراد دی. نو دلته په دوه معنی کې اوس لا یؤمنو کامل مؤمن نه دی چې محبت طبيعي واغستلی شي. محبت طبيعي که د مور پلار سره بچو سره زیاتو د نبی علیہ السلام نه، لا یؤمنو کامل مؤمن نه دی، او یا لا یؤمنو بالکل مؤمن نه دی که محبت شرعي واغستلی شي، بیا بالکل مؤمن نه دی. محبت شرعي چې د نبی علیہ السلام سره زیات نه نو دا خو مؤمن نشي کېدلی. دې کې بل فرق کې بیا غوړه وې دا راجح ده چې دواړه واغستلی شي، دواړه اگر که معنا بده شي کې غوړي چې محبت طبيعي نه نو کافر بوله نه وي، او په کار خدای چې د مؤمن محبت طبيعي زیاتی، د نبی علیہ السلام سره طبيعي محبت هم زیاتی طبعا، او د ډیرو مؤمنانو زیات کې طبيعي. یو سړی د ته وی چې راستا مور پلار ورسه دی نبی خو د پیغمبر په مجلس کې ناشتي، اب څومره غوخی پیغمبر مجلس کې زما کې ناشته له هغه سره ناشته پاستا د مور پلار د بچونو ټول نه خوخی. ځکه دا طبعا داسې د انسان په طبیعت کې دا پراتکار دی چې مؤمن طبیعت کې دا وی. خدا علی کېږي چې د نبی علیہ السلام د شان نه یو سړی خبر شي، ګوره چې چا د نبی علیہ السلام شان او پیژند کنه یقینا محبت طبيعي هم دا غزيات، او چې شان چانی پیژندلې نو هغه په محبت طبيعي څه زیات شي. د پیغمبر شان پیژندل غواړي چې هغه په موږ څومره مهربان دي، په موږ څومره احسانات دي، د مور خپل نه زیات احسانات دي. نو که شان او پیژندل نو محبت طبيعي هم زیات شي، او چې شان نه پیژندل به نه لکه اکثر خلک شان نه پیژني د نبی عليه السلام. نو دلته به دا دوه معنی کې بیا بالکل مؤمن نه دی یا کامل مؤمن نه دی. حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان. انس رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي ثلاث خصال تنوین د عوض دی. غره دلته کې تنوین پنځه قسمه دی کنه، پنځه اقسام د تنوین دي، دلته کې تنوین د عوض دی. عوض د مضاف الیه نه دی. ثلاث خصال درې خوونه دي، من کن فيه چا کې هغه موجود شو وجد بهن حلاوه الايمان، دی به محسوس کی په دې دریو شیانو باندې خوند د ایمان، خوږوالی د ایمان به محسوس کی، د ایمان په خوند باندې به دی پوي شي، په حلاوت باندې به پوي شي چې درې شیان په چا کې وي. هغه درې د دې من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما. یو هغه انسان دی چې هغه ته الله او رسول ډیر محبوبي د ما سوا د دې دواړو نه، د هر چا نه ورته الله او رسول ډیر محبوبي، د مور پلار هم ډیر محبوبي، خپلوانو هم ډیر محبوبي، د خوراک سکاک د هر څه نه ورته ډیر محبوبي، د خزر هم ورته ډیر محبوبي، او د بنگلي او د گاډي د هر څه نه الله او رسول ته ډیر محبوبي. یو دغه سړی د ایمان په حلاوت باندې پوهیږي. بل ومن احب عبدا لا يحبه الا لله. بل هغه سړی دی چې یو بنده سره محبت دی، د چا سره محبت دی، دا محبت به صرف د الله د پاره، لا يحبه الا لله، صرف د الله د پاره محبت دی چې هغه دیندار دی، دیم دیندار دی، واغم دیندار دی، د الله د پاره چې دا د الله والا سړی دی، د الله د وجه نه د سر زما محبت دی چې د الله ولی دی، د الله دوست دی، د الله محبوب دی، ډیر نیک سړی دی، د الله د وجه نه زما د خوښ دی، الله د پاره بل وجه نه. عبدن یو ویلی که بنده که عبد وی مراد تینا مطلق انسان دی، مومن دی، که خزه وی که سړی وی. کله کله په یو خپلوانو کې داسې خزه وی ډېره دینداره وي، سړي سره محبت دي، د ښځې سړي سره محبت دي ډېر دیندارۍ د وجې نه داسې وي که نه ډېر.
نو دا دې کې ټول داخليږي چې و دیندار خزر د چا ور سره محبت دي دین د وجه نه دي ترور د خپلوانو ګډیر داسې وی کنه پردو کې دی وی لیدل او دغه خو ضروري نه دي او بس اورېدل ډیر دیندار او نیک خزر ده ډیر خسته صفات وکړي دي د الله د پاره ور سره مینه هغه د سړي سره مینه محبت دي دام په دې کې داخليږي اگر نبی علیہ السلام سره په څومره زنانو محبت وحود کې ځای وراله وی خاوند دي شهید شو نبی علیہ السلام وی ورور دي شهید شو پلار دي شهید شو نبی علیہ السلام غم کوا هغه څنګه دی وی هغه ژوند دی وی بس نور غمونه وی واړه دی وی د په مقابله چې هغه ژوند دی هیڅ پر ګور پلار او دغه وی پروايم نه و او چې نبی علیہ السلام نه خبره شو مطمئنه شو وحود کې دار ورغوا درې واړه شهیدان شيو خبر به ولا ورکو د نبی علیہ السلام تاسو کو او د پردې زنانه او د الله د پاره محبت کنه خدام ګران کار دی چې صرف د الله د پاره دی محبت وی صرف د الله د پاره بل څه مقصد بنی د دې بیا نه خدا ده د دې محبت نه بیا ده چې لا یزيد بالبر ولا ينقص بالجفا ساجه د چا سره محبت ته دا په نیکی زیاتیږي نه او دا په جفا باندې کمیږي نه دغه سړی دی چې ستاسو چا سره محبت دی د تاسو سره احسان وکړو دا محبت دې نه زیاتیږي دومره محبت دې چې په دې نه زیات نشو او هغه در سره جفا وکړه چې ظلم ورانه نقصان درته ورسولو ستاسو دا محبت کمیږي نه دا ګران کار دی چې په بر الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفا دسي محبت بدی دا ډیر ګران محبت دی ګوره چې بالکل در سره نیکی کوي نه زیاتیږي او در سره جفا مفا کوي کمیږي نه نقصان پکې نه راځي دا ګران کار دی لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفا دې ته محبت ویلېږي د الله د پاره بل ومن يكره ان يعود في الكفر بل هغه انسان دی چې د بد غني چې دی واپس شي کفر ته تل دسي بد غني بعد ان انقذه الله منها پس منه دا پس دا غنه چې الله دې کفر نه بچ کړي دی د کفر ته واپسی دسی بدګنی کما یکره ان یلقى فی النار لکه څنګه چې دسی بدګنی چې ورته واچولې شي ورته چول چې څنګه بدګنی کفر ته واپس کېدل د قصې بدګنی دا کفر دومره بدی راځي لکه ورته غورځېدل دومره بد راځي متفقون علیه نو دا درې صفات چې پچا کی وی نو دا سره حلاوت د ایمان مخصوصي د ایمان خوند بده مخصوص کی اوس د دې حلاوت نه مطلب کم حلاوت مراد دی یو معنوي دی یو محسوسی دی حسی حلاوت او معنوي حلاوت حسی خدا معنا د چې سړی محسوس کی او خوند محسوسي ظاهرا محسوسيږي په حواس باندې معلومیږي او یو معنوي وی معنوي حلاوت دی ته وی چې په طاعاتو کې تا خوند ملاويږي لذت ملاويږي مشقت برداشت کولای شي مصیبتونه برداشت کولای شي مصیبتونه د تکلیف درته رسي په الله په اطاعت کې ستا پروا نه او عبادت خلق د لبد رد وي او تمغه سي لګي پروا دي نشته دي تحمل المشاق مشقتونه برداشت کول د الله په اطاعت کې د دین په کارونو کې نتا تخوند در کیدا لذت دل در کئی محسوسه خو اگر که باطینی در محسوسه ولی دا ولیکن د خلقو بعد رد ویل وال تکول او کنزل کول دا پتا بالکل اثر نه کوي دا مقصد الله طاعتونه کې هغه قصې په دین باندې عمل کې دته حلاوت معنوي وي حلاوت معنوي او یو حلاوت حسی دی حسی دا چې ظاهرا محسوسه د دې وجه ډیر علما دا ویلي چې حلاوت معنوي مراد دی دلته کې حلاوت معنوي چې الله او رسول ته محبوب شو کنه دا الله حکم عملی کول هر څومره خلق بدرت درته وي هر څومره تکلیف وي ته به عملی کې پیغمبر طریقه به عملی کې پروا به دین دی خلق چار څو وي معاشره که یو طرف روانه ده ته بل طرف رواني ته ځان لواله نه محسوسه چیرې خلق یو څه کوي موږ بل څه کوي پروا نه کوي الله او رسول دغه دی کنه معنوي دی او ظاهر دا چې د دوړه مراد دی او دا حسی به بعضو خلکو ته محسوسیږي او بعضو ته نه ایمان چې څومره قوي وي حسی وي کنه معنوي خو وی د مؤمنانو او حسی وي د بعضو
لکه صحابو کې مشهور دغه شته په تابعینو کې عروه چې خپل وی کینسر وکټ کولای وي چې څنګه به کټ کو طبيبانو ویل چې دا خپل ولا کټ کو اته غناشي مشیخ څنو هغه وخت وی چا ویل چې د په منځو درېږي بیا په ځان نه پويږي د وخت کې کټ کوي په منځو درې د خپل ته کټ کړل دا اوس هغه حسي حلاوت دی چې منځ کې دومره خوند دی ولا ورکول چې خپل کټ کول باندې نه پويږي چې زما خپل کې نه کټ کیږي یو عالم بارک رضی وی چې منځ کولو مار وی غټ مار چرته را پرې وته د خلکو منډي ترلیو او دې ته پتم نه و چې مار پرې وته دي خلکو وجلې دي مانځ نه روسته دا څه کړپ کړپ کېدل وي سم کول مار پرې وته موږ وجلې بدی نه پوي شوی دا غه حسي دی ګوره دا سي دغه چې بهر څه باندې نه پويږي بیا دې ته حلاوت حسي ویلې کیږي غزوه احزاب کې انصاری درې غشي ونه لګي د منځ کو منځ نه پرې خودلو یو غشي ولګي بل غشي ولګي په منځ لګي دې پروايي نشته دي هغه حلاوت حسي محسوسه د غشي څومره وړاندر دي څنګه ولګي وینې تی روانه شي هغه پروا نشته دي منځ دا کول دا سي ډیر واقعات شته دي بیا دا محبت چې دې محبت یو محبت د شهوت دی یو محبت د شفقت دی یو محبت د اخوت دینی دی او یو محبت د عبودیت دی دا څلور قسم محبتونه دي ګوره محبت څلور اقسام دي دل دراغه کنه احب الیه مما سواهما محبت شهوت خو د خزي خاون په مینس کی محبت د شفقت په کشرانو باندې مسکینانو غریبانو بوډاګانو باندې سړي محبت راځي شفقت غوندي پیراشي یو اخوت دینی محبت دی چې مسلمان ورور سره بستا محبت وي مسلمان ورور سره بستا محبت وي چار جې کې ودا مسلمان ورور موسی علیہ السلام یو اثر کې راځي کنه الله نه تاسو کو چې محبوب بنده تعالی داسې الفاظ دی هغه و یاغه انسان وي ما ته غره دی چې په یو مسلمان باندې دردمن کیږي چې هغه مسلمان په مشرق کې دی په مغرب کې دی په هغه باندې دردمن شي چې خبر شي هغه تکلیف دی مدې ته هغه محبت اخوت دینی وي او یو محبت د عبودیت ته د الله سره زمونږ استاد محبت د عبودیت ته دا محبت بل چاته نه ورکه لکه د خزي سره محبت بل چاله څوک نه ورکي نه خزي بل چاله ورکي نه د قرنګ دام ده شه دي محبت څلور قسمه اقسام بیا د محبت دي دې کې دار علل بیا ورسته حدیث کې اوس ګورئ دی بل حدیث کې مرাজি وعن العباس بن عبد المطلب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي ذاق طعم الايمان وسکل خوند ایمان دلتم د طعم د ایمان حلاوت دی د ایمان حلاوت به وسکی هغه څوک من رضی بالله ربا څوک چې راضي شي په الله باندې چې د ازما رب دی او بل اسلام دین نو په اسلام باندې د ازما دین دی او محمد صلی الله علیه وسلم رسولا دا درې شیان چې بچا کیو په دې باندې راضي شو دام د ایمان حلاوت سکی ایمان خوند به دی وسکی عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام تر دې لسترونه د نبی علیہ السلام څلور لیدلی دي دا نور نه دي لیدلی په دې څلورو کې دوه ایمان راوړې دوه نه دی راوړې عباس او حمزه رضی الله عنه ایمان راوړې ابو طالب او ابو لهب نه دی راوړې دا څلور صرف لیدلی دي دو درې کال د نبی علیہ السلام نه مشورو چا به تاسو کو تم شریک نبی علیہ السلام وی هو اکبر مني وانا احسن منه اکبر مني معنا مرتبه کې معنا اوچته او ذات المشر عمر کې دی ضعیف احسن منه هو اکبر مني وانا ډیر خيار سړیو کنه وانا احسن منه دې سو دوا تقریبا د دینه په 20 کې وفات شوه 20 کې هجری کې وفات شوه دی عباس رضی الله عنه اتا تیا کال عمر یو په بدر کې ایمان راوړی دینه مخ کې راوړی بعضی احزاب کې راوړی ولیکن ظاهر دا چې د غزوه بدر نه مخ کې ایمان راوړی خو ایمانی پټ کړو بیا د بدر نه روستم د ایمان پټ کړو نبی علیہ السلام ته اوسېګه مکه کې د مکه کې اوسېدو مؤمن خدا خبرونه به ورته را لېګل احزاب غزا چې کېده دغه خبر راولې چې فیصله شوه د حمله کیږي دای جاسوس په تور پریخه والتا بقیع کې دفن شوه د مقبره چې کوم مدینه کې ده ایمان
من رضی بالله ربا د دې معنا دا ده چې د الله سره ذره بر شرک نه کوي، په الله باندې ربواري راضي د ذره بر شرک د الله سره نه کوي، یو قسم شرک هم نه کوي، که اصغر دی او که اکبر دی او که خفي دی او که جلی دی، یو قسم شرک هم نه کوي. دا رضی بالله ربا. که سړی ریام کوي کنه دا په رب باندې نه دی راضي، ریا په عمل کې هم شرک دی. اسلامي دین دا معنا ده چې د جاهلیت رسمونه په اسلام کې نه پیدا کوي. اسلام باندې سړی راضي شي نو د جاهلیت رسمونه رواجونه دا بنوي په اسلام کې. او په نبی علیہ السلام باندې راضي کېدل بندگی د الله بکی د نبی علیہ السلام په طریقه باندې، بدعات وغیرہ به نه کوي، دین به مکمل ځان ساتي. یو بدعت یو کو محمد صلی الله علیه وسلم باندې راضي نشو کنه، یو عمل کې دی پرې خودلو او دې دا معنا ده. دا اسباب دي د لذت الایمان، اگر که نور اسباب مشتا لکه حدیث کې چې راځي یو زنانه محاسن ته نظر وکړو، لکه ابو امامه رضی الله عنه روایت دی، ما من مسلم ينظر الى محاسن المرأة اول مرة ثم يغض بصره الا وجد بهن حلاوة الايمان یا عبادت صدق رضی الفاظ رضی حلاوتها، حلاوت د عبادت به محسوس کی چې اول ځل باندې نظر ولګي نظر زرخ کته کی، دې سره په عبادت کې حلاوت پیدا کیږي، چې د نظر حفاظت دې کو کنه حلاوت پیدا کیږي. نورم په حدیثو کې راځي ډېر اسباب دي چې حلاوت الایمان او حلاوت العباده د عبادت خوند محسوسول. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده. دی حدیث کی بیانی کہ دارومدار د نجات صرف په اسلام کې دی، دارومدار د نجات صرف په اسلام کې. والذي نفس محمد بيده، نبی علیہ السلام کو قسم په غزاد چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم داغه په لاس کې دی چې الله دی. لا يسمع بي نا اوري په ما باندې احد یوتن من هذه الامه، دی امتنا مطلب امت د اجابت دی، ټول خلق امت اجابت دی کنه، کافر دي که مسلمانان دي. دی وانوري په ما باندې چې دا خبر شي چې پیغمبر راغلی دی، زما خبر ورته ورسیږي. يهوديون ولا نصرانيون، که هغه يهودي او که نصراني وي، ثم يموت به مرشي ولم يؤمن بالذي ارسلت به، دی ایمان را نه وړي په هغه دین باندې چې زه پر راغلی یم، زه پر راغلی شوم، الا كان من اصحاب النار، مگر دا به ور خاوت وي، جهنم ته وځي. رواه مسلم. نبی علیہ السلام قسم کړی دی، چاته ته مطالبه نه ده کړی او قسم شوی. قسم سره تاکید د پاره کولیش سنت طریقه ده. اتیا قسمونه د نبی علیہ السلام نه نقل دي، اتیا چې بغیر د مطالبه نه تاکید د پاره دا قسم کول. حدیث کی ترغیب راغلی تاسو قسم کوي او قسم کی ځان بری کوي، دغه د الله تعظیم دی. غوړي پښتانه وی قسم وی په جایز منه دی نه، دا غلطه ده. غوړي په جایز منه دی، په ناجایز منه دی. په جایز جایز دی، نبی علیہ السلام کړی دی. تاکید د پاره قسم کول دا جایز دي. اتیا قسمونه د نبی علیہ السلام نقل دي په خپل ژوندۍ کې. لا يسمع بي احد من هذه الامه، اجابت يهودي او نصراني ولي خاص دیګ دې ته اشاره ده چې دا د دین والا دي، کتاب والا دي، پیغمبر والا دي، چې دوی په ما باندې ایمان رانه وړي او مړ شي، دا به کافر وي اور والا وي، دا نور خو په طریقه اولا وي چې دوی جهنم لذینو، چې دوی اهلی کتاب دي، کتابي مشتو پیغمبران مستخفل، چې دوی په ما باندې ایمان رانه وړي، دوی په جهنم یعنی نور خلق په خامخا جهنم یعنی. دا ذکر ذکر کړی دي. ورسلت به نه مطلب شریعت دې د نبی علیہ السلام، دا به اصحاب النار نبی دی کې به یو مسله ده. د دې حدیث خدا مطلب دی چې نبی علیہ السلام باندې که هر یو دین والا وي چې ایمان پرانه وردا به کافری، مطلب يهودیت نصرانیت دا ټول دینونه منسوخ دي. وس یو سړی وځي په يهودیت وسم عمل کوم، لکه ډیر د نسبه نسوارا دا چغي وي، زمان خپل پیغمبر دې تاسو خپل، زمان خپل کتاب تاسو خپل.
یو بل ته سنشي ویلې د نسوارا اوس تحریک هم دا دی چې تب غرض نه کېده چا سره دار چا خپل روحانیت دی هغه په انجیل عمل کې ابل په تورات کې کوي دي کنه هغه مسمانی کتابونه دي کنه یو د موسی علی السلام باندې بل عیسی علی السلام صحیح ده کنه هغه مسلمان دی او څوک قرآن باندې عمل کوم بیا صحیح ده دام صحیح وي منزل د ټولو یو دی او سفر جدا جدا دا وی کنه سفر وی جدا دی منزل یو دی ټول یو الله تعالی رسوي دا انتهایی د کفر خبره ده دې حدیث کې پر رد دی ته يهودي دی او کنه سوري خپل دینونه په پریدي په دې په ایمان راوړي کله ایمان راوړي دا اور والا دي دا به جهنمياني نو په دې باندې رد شو يهودو نصارا په دې ټول نظام سبا دا تحریکونه شروع دي و دې کې یو مسله ده دلته نبی عليه السلام الا يسمعوا بي اوریدل ضروری دي چې واوري چې د اخرنه پیغمبر محمد رسول الله راغلی دی اوس باغزان پوي بیا چې دا څنګه دین دی او دا څوک دی هغه باندې بیا فرض دي چې ځان به پوي چې چا واوریدل اوس یو سړی نه اوري هغه بالکل نه اورید خبر نشو بالکل د سره زندگی تیر کړله او دا پته مونږ لګیدل چې پیغمبر راغلی دی یو شینم نه خبر شوی د سره به الله څه کوي په دې اصول کتابونو کې دا ذکر کیږي په دې مدرسو کې مساله د شاهقه الجبل ورته وي شاهقه الجبل دغه پسار کې یو سړی پیدا شو ملته او غټ شو ملته کې مړم شو د سره داعی نه دی ورغلې سره د عالم سره ملاو شوی نه دی یو شینه نه دی خبر چې پیغمبر مشتو اسلام دی او مونږ دی او روزه او زکات دی یو شینه نه دی خبر دغه غره کې د بوټي غوندي پیدا شو لوی شو بیسته کې مړم شو ورته خبر نه دی رسیدلی لا يسمعوا بي نو دا سړی به د قیامت په ورځ معذب وي او که نه وي عذاب الله ولا ورکوي که نه به ورکوي دې سړي لا اهل سنت او اشاعره او د هغوی رایه دا ده چې دته عذاب نشته نه په دنیا کې شته نه په آخرت کې شته دل الله عذاب نه ورکوي ځکه لا يسمعوا بي د خو اورېدل نه دي کړي دې د سره پوه شوی نه ور داعي ورغلی نو ورته پیغمبر ورغلی نو ورته داعی او عالم ورغلی دا نن سبا ګوره کفار دا ټول خبر دي دوی ته دا یو خبر رسیدل اسلام یو دین دی بس دا ټول دعوت ورسېدو اوس باغوی ځان پوي دا ټول خبر دي ګوره دا که چرته غره کې چرته کې سوړه کې څوک پاتې وي غرونه کې څوک وسیږي نه خبر نه به خبر هغه الله من نیو مکلف کړي اهل سنت والجماعت را ادا چې د تبع الله عذاب نه ورکړي او د دې په مقابله کې بیا معتزله دي ماتوریدی او احناف دوی وی چې دې سړي تبع الله عذاب ورکړي دا مکلف دی په ایمان باندې صرف ایمان بالله باندې مکلف دی او بل شي نه دی مکلف په ایمان بالله باندې کده دا عقیده نه چې الله یو ذات شته چې دا کائنات پیدا کړی دا به منی دا په عقل باندې منی ځکه د الله عقل ورکړی دی هغه عقل ته اعتبار ورکړي عقل ته ډېر اعتبار دی نو دا سړی به قیامت کې الله رانیسي په ایمان چې تا په الله باندې ول ایمان نه په اعمال باندې نه رانیسي په پیغمبر په منلو نه رانیسي په منځ او زکات او روزي په دین او په ایمان باندې رانیسي چې دا عقل مې دلته درکړو په دې کې راجح قول دا معلومیږي چې دا الله نه رانیسي دا الله سزا نه ورکوي اوس نن سبا په دې دنیا کې که چرته په یو ګډ کې داسې کافر چرته موجودي چې هغه ته د سره خبر نه رسېدلی د سره د یو شي نه خبر بالکل په یوې ذرعي سره هم دی نه خبر شو اسلام دی او پیغمبر د دین نه دی خبر د یو شي نه د هغې د یو حکم دی اوس د دې سره به الله څه کوي د حدیث نه معلومیږي په دغه الله امتحان کوي په کونو باندې به الله امتحان کوي په لیوانو باندې به الله امتحان کوي لکه حدیث کې راځي څو کسان ذکر شوي دي دوی به الله ته عذر پیش کړي چې ما څه نه اورېدل زه خو دماغ مې نه و ما ته څوک نه دی راغلی یا الله زه د سره خبر شوی نه یم الله به قیامت کې په امتحان کوي پیغمبر به ورته راولېږي لکه حدیث کې دا راځي یو طرف ته به اور بل طرف ته به نو جنتی جهنم او جنت ورته داسې متشکل شي ځای به ورته الله برابر د پیغمبر به ورته وي اور ته وضع کوي اور ته وضع کې دا به جنت شي چې ور ځای کې دا فعل
هلته به الله امتحان کوي قیامت کې الله د فطرت والا باندې کوي فطرت والا باندې چې د انبیاء په منځ کې چې کوم خلک تیر شوي دي انبیاء دعوت ورته نه دی رسېدلی د فطرت والا لیوانو ته دغسې کسانو ته الله به قیامت کې په امتحان کوي نو که هغه امتحان کې پاس شو جنت ته به ځي او که فیل شو جهنم ته به ځي ظاهر دا معلومي دا حدیثونه نو کوم کافرو ته جز بالکل دعوت نه دی رسېدلی موږ پې نه مکلف ګورې هغوی سره به الله قیامت کې دا چل کوي که نه چې بالکل خبر نه دي د اسلام نه یو شي نه بالکل پوه نه دی هغې باندې به الله امتحان کې قیامت کې شته که نه وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضی الله عنه ډیر ناشنا आवाज و د قرات ډیر خسته आवाज الله ور کړو تلاوت غړي اوچت قاریو عمر رضی الله عنه چې کله ور سره ملاو شو ورته ویل شوقنا الى ربنا موږ رب ته خلق شوق پیدا کا تلاوت هو کراتا تلاوت میں کوئی خوږ आवाज الله ور کړو ولا یمن علاقه کې نبی علیہ السلام گورنر مقرر کړو بیا عمر رضی الله عنه بصره باندې مغیره بن شعبہ رستا رضی الله عنه رسته دی مقرر د عمر رضی الله عنه قانون داو چې ما سو گورنر مقرر کې یو کال نه زیات بنه تیری حالته یو کال نه زیات نه پرې خودلو هغه جیب قانونو دا څلور کال پرې خو په یو بصره باندې څلور کال دی گورنر زګ ډیر ناشنا انسانو دی وی چې نبی علیہ السلام فرمایلی ثلاثه لهم اجران درې کسان دی هغه ته الله دو اجر ورکړي یو رجل من اهل الكتاب یو سړی د اهل کتابونه دی يهودي یا نصراني دي آمن بنبيه ایمان په خپل نبی باندې راوړي و آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم ایمان په نبی علیہ السلام باندې راوړي په خپل نبی باندې او په نبی علیہ السلام باندې دته الله دو اجر ورکړي والعبد المملوک هغه غلام چې هغه بل چا په ملکیت کې وي د عبد اطلاق کله په حر باندې کیږي کنه دلته مملوک ځکه ور سره ولګو اذا ادى حق الله وحق مواليه کله چې د الله حق ادا کوي د مولا حق ادا کوي موالي جمع ډیر مولاګان دي د ټول حق ادا کوي د الله حق ادا کوي دته الله دو اجر ور کوي ورجل بلغ سړی د کارت انده هو متن چې هغه سره وینځوي یتوها چې د کورواله ور سره کوي یعنی خپل وینځي د خپل وینځ سره کورواله کول د دې آزادول او نکاح غسل ته ضرورت نشته خپل وینځه دا کورواله ور سره کولی شي او فادبها خيسته ادب ولا ورکی خيسته ادب دنیوي ادب ولا ورکی پخله مخله او د کور کار ادبها کې دې ته اشاره دنیوي فاحسن تاديبها خيسته ادب ورکی خيسته ادب دا چې په نرمۍ سره ورکی نرمۍ سره سختي ور سره نه کوي وعلمها تعلیم ولا ورکی فاحسن تعلیمها خيسته تعلیم مراد ته شرعي آداب دي تعلیم نه مطلب شرعي آداب خودلی فاحسن تعلیمها اهم فالاهم مخکی کول کم چې مهم دی هغه دی مخکی کی اهم فالاهم مخکی کول دې ته احسن تعلیم وی خپ اخلاق سره ثم عتقها بیا آزاد کی فتزوجها بنکاح واخلی استوسل نکاح وکي فله اجران د کم الله دو اجر ورکي دې درې کسانو ته الله دو اجر ورکي دیگی اشکال دا دی چې د اړ یو دوه کارونه کړی وی کنه دوه اجر خود ملایوي دوه کارونه کړی وی دا خدای چا حکم دی زګه اهل کتاب په خپل پیغمبر ایمان راوړي یو اجر هغه شو یو په نبی علیہ السلام دارنګي غلام دې د مولا حق ادا کړي الله حق ادا کړي دوه عملونه شو کنه او دا وینځم دا غسیدا آزاد کړل به په نکاح واغ ادب ولا ورکونه خود به دوه اجر نه د دې حدیث مطلب څه دی بیا د دې عملونه دوه دي د دې مطلب اصل کې دا دی دا دفع د توهم د پاره نبی علیہ السلام دا ویل زکه توهم دا دی چې يهودو چې په خپل پیغمبر او په کتاب ایمان راوړي اوس هغه منسوخ شو کنه هغه منسوخ شو چې نبی علیہ السلام راغی دا غوي کتابونه منسوخ شو چې منسوخ شو نو دا غي عمل به هیڅ فایده ورته نه ورکوي اوس ځکه چې اسلام سره هغه څه شولو منسوخ شو دا غي اجر به ورته نه ملاوي
یا دا غلام دی مثلا د مولا خدمت کوي په دې کې څه اجر دی هغه ولا په ډوډۍ ولا ورکي کپڑے ولا ورکي زی ولا ورکړي حفاظت کوي ندی کې باجر نه وي څنګه یو سړی مزدوري دا سره مزدوري کوي ته ولا پیسې ورکې ډوډۍ ورکې دا هغه څه اجر کیږي خپل ځان لې پیسې وګټلې دا رنګ دا بل سړی دی وینځه دا نو وینځه له ادب ورکې په نکاح اخلي خپل شهوت تی پوره کیږي کې به څه اجر وي دغه باجر نه وي نبی علیہ السلام دا توهم دا پکې چې نه دوی له الله تعالی دو اجر ورکړي زوړ دین باندې ایمان او داغي اجر ورته ملاويږي او د دې ورته ملاويږي غلام اگر که مولا ولا ډوډۍ او مکان او کپڑے ارسو ورکړي او چې داغه حق داغي د دې اجر ورته دا الله د عبادت ملاويږي د دې ملاويږي دا غرنګ دي سړی ته د وینځي ډبل اجر الله ولا ورکړي دفع د توهم د پاره د نبی عليه السلام ویل چې دې د زوړ اجر نه ضایع کیږي الله ولا ورکړي لکه یو مزدور دی په اخلاص سره تاسو سره مزدوري کوي خو په اخلاص سره اگر که مزدوري کوي انتهایی اخلاص کوي ستاسو په عمل کې خیر خواهی درته کوي ور هغه کې اجر هم ملایوي پیسې مو ګټلې اجر هم الله ولا ورکړي ثواب هم کیږي دواړه شو کنه ودې یو سوال دا دی چې يهودو کې ډېر کسان دسي وو په يهودو کې چې عیسی علیه السلام راغی ایمان په نه دی راوړی هغه په عیسی علیه السلام کفر وکړو نو دغه يهودي چې په عیسی علیه السلام کفر وکړو بیا په نبی علیه السلام باندې اگر کدي ایمان راوړی وي مثال پتا ور باندې دغه اجر نه ملایږي دا کافر دی بیا هغه زوړ يهودیت بیا ختم دی او د دې وجه نه دا شرط دی ګوره چې په عیسی علیه السلام باندې ایمان وي خودم راځي چې د عیسی علیه السلام زمانہ ډیره لګاوه 3 کال وکنه 3 کال پس مکه کېو دیش کال نه کې نبی شو 3 کالو کې الله وخی جوړو ډیرو يهودو ته دغه پتم نه لګېدلې ډیرو يهودو دغه خبر شویم نه دي د عیسی علیه السلام نه پتم ورته نه ولګېدلې صرف د شام والا يهودو ته پتا و شام کې د عیسی علیه السلام هغه ځای کې وو نو هغه يهودو ته پتا و نو چا چې به ایمان راوړی دا خو سید او چې چا به ایمان نه راوړی عیسی علیه السلام دا د دې حدیث نه وتلی دی هغه ته الله اجر نه ورکړي دوه هغه دوه اجر نه ملاويږي دا پکې شرط دی او چې کم يهود ایمان راوړی په عیسی علیه السلام یا بالکل خبر نه دي د عیسی علیه السلام نه خبر شوی بالکل نه دي عیسی علیه السلام کې راغله پته ورته نه لګېدلې او بیا نبی علیہ السلام ایمان هغه ته دعا اجر ملایوي یا خبر نه دی یا ایمان راوړي او چې خبر وی ایمان نه راوړي بلکې کفر کړي هغه ته نه ملایوي بیان وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ما تعمر شوی نبی علیہ السلام وی زه خلق سره جنگ کوم تر دې پورې چې دوی گواہی وکي لا اله الا الله وان محمد رسول الله چې دې گواہی وکي تر هغه پورې زه به جنگ کوم کې وای نه کړله زه به جنگ کوم او چې وای کړه بس محفوظ شونو تر هغه پورې وکوم یو خدا کلمه وی بل یقیم الصلاه پابندی د مانځو کی وایو د زکات ورکی فاذا فعلوا ذلك کله چې دا کارونه وکړل کلمه ویل او منځ او زکات عصمو مني دوی بچ کو زمانہ دماغهم ویني خپل او اموالهم مالونه مال او ویني معنا محفوظ کړل ځانونه محفوظ کړل مالونه ویني ټولي محفوظ کړل یعنی نه به مال ته اغستل کېږي نه به ویني تويږي نه به وجل کېږي الا بحق الاسلام مگر په حق د اسلام باندې به اغستل کېږي حق الاسلام قصاص دی سړی وو وجل دا به وجل کېږي حق الاسلام عشر اغستل دي حق الاسلام زکات اغستل دي حق الاسلام د ملمت عام دی یو څو ورکر ملمت طعام واجب دی ورکی با دا به حق الاسلام دی کنه وحسابهم على الله نور حساب په الله باندې یعنی باطینی حساب حساب نه مطلب باطینی دا په الله باندې دی چې ایمان پکې شته کې نشته دی خو ظاهرا دا شی وو بس نور حساب الله تسپاره نور زړه خو ته نشي کولای ظاهری دا ومني بس نور حساب به الله تسپارو یعنی باطنی متفقون علیه الا ان مسلما لم يذكر الا بحق الاسلام صرف مسلم کې دا بحق الاسلام بګی نشتا نور ټول روایت یو شان دي دی حدیث د معلومیږي چې ایمان مرکب دی بسیط نه دی
دینه معلومیږي. ګوره دا درې شیانې چې وکړل مونځ او زکات یې پکې ذکر کړه کنه. ایمان مرکب دی، بسیط نه دی. دینه دا معلومیږي. بل دینه دا معلومه شوله ویوتو الزکات. ابو بکر رضی الله عنه دین استدلال کړو کنه چې څوک زکات نه ورکړي هغه سره به قتال کوما، چې زکات نه ورکړي. اوسم یو سره زکات نه ورکړي حکومت ور سره قتال کولی شي. خدا زکات چې نه ورکړي د دې دوه صورت دي. یو صورت دا دی چې زکات نه انکار کوي، چې فرضیت د زکات زنه من. ابو بکر رضی الله عنه وخت دواړه قسمه خلکو، بعضو زکات نه بالکل انکار کوو، زکات نشته نه منو، دا خو کافر دی، کافر سره به جنگي. او چې زکات مني چې زکات خو فرض دی خو لیکن حکومت ته نه ورکوي، حکومت ته نه ورکوي، دې ته باغی ویلې کېږي. کافر نه دی خو باغی دی، دې سره به حکومت قتال کوي. خو زکات د اموالو ظاهره او د ګورې اموالو باطنه نه دی. اموال ظاهره او زکات، اموال ظاهره ساروی دي، فصلونه دي، باغونه ماغونه او فصلونه او ساروی د اموال ظاهره دي. اموال باطنه سره او سپینه او پیسې د دې زکات واره او سړی په خپل وباسي، حکومت نه اخلي دي. کدا حکومت ته څوک نه ورکی مدي ورکی، حکومت دې نشي اغسته. او اموال ظاهره او کو حکومت اغسل ورکی وی ولا بیا نو حکومت ته نه ورکی د بغاوت د وجنه. ابو بکر رضی الله عنه سره زکه قتال کړی دی. خدای د حکومت کاری غره د بل چا نه. چر سره جواب وري زکات نه ورکاله مال راکا، دا غلطه ده. دا د حکومت کار وی، حکومت بیا په مصالح باندې بیا تقسیمي چې دا غي کوم خپل مصالح دي. او سوال دا دی چې جزیه چې ورکی هغه خو قتال نه محفوظ شو کنه. نو دې کې بیا جزیه مقصد هم د قضیه سره اسلام ته مایل کول دي. جزیه موقته وی کنه، لږ وخت لپاره وی. جزیه به چې ورکوي د جزیه مقصد هم دا دی چې دا سړی اسلام ته تابع شي، اسلام دی ومني، دغه حاکمیت ومني. د دې وجه نه په اهل ذمه باندې به حدود جاری کیږي. که زنا یې وکړله حد به جاری کیږي، غلا یې وکړله لاس به کټ کیږي. دغه جزیه مقصد هم دا دی چې دا سړی اسلام ته تابع شي. ځکه اسلام د پیسو وګیا خو نه دی چانه، او د جزیه بل څه دغی مزیدیم دقا مقصد دے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي بچکڑ مانا وینا مالا الا بحق الاسلام. حساب مال اللہ مانا زرب اللہ تسپاری. ظاہران یو سڑے ځان تابع که بس صحیح شولا، نور کسی بکی بیادئی. وعن انس رضی اللہ عنہ انه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. نبی علیہ السلام فرمائی چا چې منځ کو زمنګ د مانځه پشان صلاتنا یعنی کا صلاتنا دې کې رد شو پشیاګانو باندې کنه منځ کو کوي زمنګ باندې خو نه کوي کنه درې منځونه کوي ټول په یو ځای کوي ما خام کې ودري کې څو منځونه په یو ځای باندې کې زمنګ باندې منځ نه کوي شیاګان. من صلى صلاتنا زمنګ پشان منځ وکړو واستقبل قبلتنا زمن قبله ته مخ واړو رد په يهود نصاراو. زکه بیت اللحم ته او بیت الشرق ته غوي مخ کوي کنه، صخري طرف ته بیت اللحم ته، بیت الله ته مخ نه کوي غوي کنه، بیت الله نه مني غوي مونږ نه کوي. ردی کې رد شو په يهود نصاراو. واكل ذبيحه تناو زمنګ ذبيحه یو خړل. بعض يهودو د مسلمانانو خوراک بنکاو، کرکه به دې کوله د مسلمانانو خوراک نه کوو. نو ځکه ویا کله ذبیحه تنا دې کې مراد دی په يهودو باندې چې د مسلمانانو ذبیحه نه خوري. د خپل اسلام یو دغه غنی دوی چې موږ د مسلمانانو خوراک نه کوو، یعنی مسلمان دا غوي خوراک کوي، دا غوي ذبیحه خوري. او په يهودو باندې رد دی په دې کې. فذلك المسلم دا سړی مسلمان دی، دغه مسلمان دی الذي له ذمه الله و ذمه رسوله. دا الله ذمہ ده او دا الله د رسول ذمہ ده. ذمہ مطلب عهد دی او امان دی. دا الله امان ورکړی دی او رسول ولا ورکړی ته بس نه ویلې کیږي. فلا تغفر الله فی ذمته. تغفروا تاسو ما توي دا الله ذمہ سپکاوي مکوي. خفر ما تولو ته ویلې کیږي.
او سپکاوی ته ویل کېږي د الله د ذمې سپکاوی ونه کوي ما ته نه کوي ګوره دې سړي ته الله او رسول ذمہ ورکړله چې دا کارونه کوي دا الله ذمہ ما ته نه کوي ګوره خو دې کې سوال دا دی چې شرط پکې دا دی چې ګوره د دین د نورو ضرورياتو نه منکر نه وي دا پکې شرط دی د نورو دلایلو نه د دین نور ضروريات د سشتا چې دا غینه به منکر نه وي لکه اوس قاعدیانیان دي هر څه دا ټول پکې دي کنه دا شی نه چې کم ذکر شو ټول پکې دي خو د دین د ضرورياتو نه منکر دي ختم نبوت نه مني دا اوس دینه خارج شولو ضروريات د دین نه به منکر نه وي اوس پرويزيان شو صحیح ده چې دا ټول مني هغه ضروريات د دین نه منکر دي حدیث نه مني ضروريات د دین یا بعضی بریلیان چې کوم عقیدتن بریلیان دي هغه دا هر څه کوي ولیکن ضروريات د دین نه منکر دي پیغمبر بشر نه مني عالم غیب مني مثلا دا د ضروريات د دین دي دا پکې ضروری ده ګوره بیا دا درې ولی خاص کړل درې شیان ځکه دې سره مسلمان زر معلومیږي چې نور نه خمشتا او دې سره مسلمان ډیر زر معلومیږي په اسانۍ سره معلومیږي په اسانۍ سره د دې وجه دا درې نه ذکر کړل کني د اسلام نور نه خمشتا نبی علیہ السلام په حدیثو کې اذان هم چې واوري د بس بند کړي مثلا موسیقي خلق بند کړي کلمه وي بل نس ډیر نه خو دلی خدا درې ډیر زر معلومیږي هر چا ته پته لګي او زر معلومیږي د دې وجه دا درې نه ذکر کړی دي کني دغه حصر نه دی په دې نه خو کې आवाज امدادي او غني نور نه دي حصر پکې نشته دی بس په